السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ. د عضو کیمیا د زده کړې د ویډیوګانو لړۍ ته بیا هم ښه راغلاست. نن په درس کې د الکینونو په اړه بحث کوو. لومړی خو تاسې عضوي مرکبونه را شروع کړل او د عضوي مرکبونو مختلف خواص تاسې وویله او مختلفې کورنۍ وویلې. دا ولې پر کورنیو باندې ویشل شوي دي؟ ځکه چې موږ وکولی شو چې دغه عضوي مرکبات په اسانۍ سره وپېژنو او شمېر یې موږ ویلی چې تعداد یې بیخي ډېر دی. نو موږ مجبور یو چې د زده کړې دپاره د اسانۍ دپاره دوی اول پر کورنیو باندې وویشو، بیا یوه کورنۍ جلا بله کورنۍ جلا جلا زده کړو. دغه کورنیانې چې عضوي مرکبات ورباندې ویشل سوي دي د یوې کورنۍ په زرهاو مرکبونه دا په خپلو منځو کې ګډ خواص لري. ځینې فزیکي او کیمیاوي خواص یې سره مشترک دي، ځکه نو موږ دوی په یوه کورنۍ کې حسابو. د نن کورنۍ چې د الکینونه دي، لومړی خو د مشبوع او غیر مشبوع والي له کبله مرکبات پر دوه ډولو ویشل شوي دي چې یا به مشبوع مرکبات او یا به هم چې شي غیر مشبوع. اوس نو څه وخت موږ یو عضوي مرکب ته مشبوع ویلی سو او څه غیر مشبوع ورته ویلی سو. د مشبوع او غیر مشبوع اصطلاح او دغه کلمه چې ده په غیر عضوي کیمیا کې جلا استعمالیږي او په عضوي کیمیا کې جلا مفهوم لري. په عضوي کیمیا کې که چیرې د کاربنونو په کړۍ کې او یا د کاربنونو په زنځیر کې که چیرې د کاربنونو ترمنځ ټولې اړیکې یو ګونې وي نو دې ته مشبوع مرکبات ویل کېږي. خو که چیرې یوه دانه یا دوې یا درې هر څو دانې که چیرې دوه ګونې اړیکه او یا هم درې ګونې اړیکه پکښې موجوده وه، دغه ډول مرکباتو ته غیر مشبوع ویل کېږي چې یا دوه ګونې اړیکه پکښې موجودې او یا هم درې ګونې اړیکه پکښې موجودې دي. نو الکینونه چې دي د نن کورنۍ چې موږ بحث ورباندې کوو، په دې کې د لږ تر لږه به د کاربنو ترمنځ به یوه دانه دوه ګونې اړیکه موجوده وي. نو په دې اساس ویلی سو چې الکینونه غیر مشبوع مرکبونه دي. الکینونه د هایدرو کاربنونو څخه شمیرل کېږي، یعنې مرکبات یې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. ټوله مرکبات یې د کاربن او هایدروجن څخه. د کاربنو په زنځیر کې بیا حتما یوه دانه دوه ګونې اړیکه موجوده دي. او بله خبره دا ده نو ویلی سو چې په الکینونو کې دوه ګونې اړیکه موجوده ده، ځکه د دې دوه ګونې اړیکې د موجودیت پر اساس باندې دغه کورنۍ غیر مشبوع هایدروکاربنونه دي. که چا داسې پوښتنه درڅه وکړه چې ته الکینونه تعریف کړه یا د الکینو په اړه معلومات وړاندې کړه، نو داسې ورته ویلی شي چې الکینونه د هایدروکاربنونو د ډلې څخه یو کورنۍ عضوي مرکبات دي. د کاربنو ترمنځ ټولې اړیکې یو ګونې خو یوه دانه یا څو دانې پکښې دوه ګونې کېدلی شي. دوه ګونې اړیکه پکښې حتمي ده چې باید موجوده وي. دا د الکینونو د کورنۍ یو خاصیت دی. او بل د کاربنو ترمنځ کاربنونه زنځیري شکل لري. د کړۍ او زنځیري والي پر اساس باندې یا به داسې وي چې مثلا کړۍ جوړه کړي، کړۍ ګوره دلته کاربنونه دغه کنجونه چې دي دا د کاربنونو ځایونه دي، او یا به زنځیري شکل لري، داسې زنځیري. الکینونه چې دي زنځیري هایدروکاربنونه دي، یعنې دا مطلب دا چې لومړنی کاربن د آخري کاربن سره اړیکه نه لري. او الکینونه چې دي دا په زیات پیمانه په نفتو کې سته، په نورو هغه فوسیلونه چې د مځکې لاندې موجود دي په هغو کې موجود دي. اوس راځم موږ لیکو د دې کورنۍ عمومي فورمول لیکو. لومړی مرکب او ورپسې ځو د نومېښودنې په لور باندې. اوس نو عمومي فورمول ترتیب یې داسې دی چې کاربنونه چې په هر تعداد وه، یعنې کاربنونه که n دانې وه، هایدروجنونه به یې څو دانې سي؟ دا به دوه چنده سي. اوس نو راځو دې ته ګورو. د دې په اساس باندې که چیرې کاربن یو دانه سو، هایدروجنونه بیا دوه چنده یې دوه دانې سي. دغه مرکب ته زه ګورم چې دا څنګه امکان لري. کاربن کله چې یو دانه کاربن وي، کاربن په عضوي مرکباتو کې څلور اشتراکي رابطې جوړوي. دا د کاربن خاصیت دی. اوس هایدروجنونه یې دوه دانې دي، یو هایدروجن بل هایدروجن. د کاربن دوې اړیکې خالي پاتې سولې. نو داسې الکین د الکینو داسې مرکب نسته چې فقط یو دانه کاربن وي، نو د دې څخه مرکب نه جوړېږي. دا مرکب نه سو. راځم هم کاربنونه که چیرې دوه دانې سوله، هایدروجنونه به څو دانې سي؟ دوه چنده چې کوي دا څلور دانې. کاربنونه که درې سوله، هایدروجنونه به شپږ دانې سي. کاربنونه که څلور سوله، هایدروجنونه به څو سي؟ اته دانې. او کاربنونه که پنځه سوله، هایدروجنونه به لس دانې سي. دغسې په ترتیب باندې چې شپږ کاربنونه شپږ سوله سي، شپږ اچ به 12 په ترتیب داسې مخته او داسې نور. اوس راځو د دې کورنۍ د مرکباتو نومېښودنې ته. اوس نو دا چې د دې کورنۍ نوم الکین دی، الکین دغه کلمه الکین
د مرکباتو نومونه هم په د کورنۍ دغه نوم سره ارتباط لري. ټوله مرکبات په دغه وزن باندې برابر وي. په عام ډول ایښودنه دا رقم ده چې کله موږ دلته لیکو لومړی مرکب، دا لومړی مرکب خو موجود نه دی، یو کاربن والا مرکب نه دی موجود. که موجود وای دا به څه شی ورته ویل کېدلی؟ میتلین. نو میتلین مرکب نه دی. هر وخت چې موږ داسې ولیدل CH2 مې ولیدل، دا میتلین مرکب نه دی، دلته د میتلین ګروپ ورته ویل کېږي. که تاسو په نورو ځایو کې په کتابو کې دی میتلین یو ګروپ دی. علت یې دا دی چې کاربن د کاربن ټولې اړیکې پوره نه دي. د کاربن ټولې اړیکې چې پوره نه سي دا مرکب نه ورڅخه جوړېږي. ورپسې دوهم دانه ته راځو، چې دا مرکب دی که یا دوم مرکب زه تاسو ته لیکم. کاربنونه یې څو دانې دي؟ 2 اټومه کاربن دی. نو یو کاربن بل کاربن اړیکه به دوه ګونې اړیکه پکې موجود دي. دوه ګونې اړیکه اوس د کاربن دوه اړیکې پر اسولې، هغه دوه اړیکې پاتېږي یوه د یوه هایدروجن سره د بل هایدروجن سره، 4 دانې هایدروجنونه سوله. نو دا مرکب چې دی د کاربنو ټولې اړیکې پوره دي، ځکه دا یو مشبوع مرکب ورته ویل کېده. مشبوع مرکب نه دی، غیر مشبوع مرکب دی. مرکب دی ځکه ټولې اړیکې پوره سوي دي. راځم دریم مرکب چې لیکم. کاربنو ترمنځ به یوه دانه دوه ګونې اړیکه حتما موجوده وي. دې خواته 3 دانې هایدروجنونه، ورپسې دلته د کاربن دوه اړیکې پوره سوي دي، وختلا 2 هایدروجنونه اړیکې خالي دي. دلته د دې کاربن څو اړیکې پوره دي؟ 2 اړیکې وختلا پوره سوي دي، یوه دانه اړیکه خالي پاته ده، هغه په هایدروجن باندې ډکېږي. اوس نو زه چې دا هر مرکب زه لیکم دا باید زنځیري شکل ولري. اول کاربن یې باید د آخري کاربن سره اړیکه ونه لري، ځکه دا الکینونه دا ټوله زنځیري هایدروکاربنونه دي. زنځیري هایدروکاربنونه دغه معنا لري. 14 لیکم، که چیرې 10 کاربن والا مرکب لیکم، 20 کاربن والا مرکب لیکم، هر مرکب چې زه لیکم باید اول کاربن د آخري کاربن سره اړیکه ونه لري او یوه دانه دوه ګونې اړیکه پکې موجوده وي. دا خبره خو ته دې ځای پورې صحیح سوله. اوس چې کله زه لیکم د دې مرکباتو نومونه په ساده ډول چې زه لیکم، دې ته ایتلین ویل کېږي دغه مرکب، ایتلین په ساده ډول، او دې ته پروپایلین، هغه حساب که ستاسې په یاد وي په ساده ډول سره پروپایلین. او دا چې شو دا بیوتایلین دا مرکب څه، خو دا چې دا ډېر مشهور نومان یې نه دي، دا په ساده ډول دې اخیستل کېږي. زه راځم د دې مالیکولي پوړونو په اساس باندې هغه مرکبات چې دي دا ډېر استعمالیږي. دا لومړی خو معلومداره هغه مرکب دی، دا چې دی ایتلین. دغه مرکب چې دی دا چې دی پروپین، حساب به وایست بیا به د یې نون کلمه ورسره ده پکې پروپین، او دا بل چې شو دا بیوتین مرکب شو. پسې 5م مرکب چې دی یعنی 5 کاربونه والا، 5 مرکب خو نو اول دوم دریم څلورم مرکب شو 5 کاربونه والا، دا پینتین، حساب وایست د یې نون کلمه ورسره اضافه کوئ پینتین. او 6 کاربونه والا هیګزین، ورپسې هیفتین، اوکتین، نونین، دیکین، دغسې په ترتیب باندې دغه مرکباتو نومونه موږ اخیستلی سو. اوس نو دلته په دې مالیکولي فرمولو کې موږ ته نه معلومیږي چې دغه د کاربنو ترمنځ به څه ډول اړیکه موجود وي. د دې لپاره موږ په راتلونکي ویډیو کې، د دې لپاره چې دا ویډیو ډېره اوږده نه سي، په راتلونکي ویډیو کې به د الکینونو د نوم ایښودنې په اړه بحث وکړو. نو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.